د ملي راډیو تلویزیون ډېرو درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، موږ د شق المحراس یا د محراس غار لاندې موقعیت لرو. دا هغه ځای دی چې کله د احد د غزا پر مهال رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه غار ته له 15 تنو انصارو او 2 تنو مهاجرینو سره تشریف راوړی و. هغه غار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې پناه اخیستې وه. شق المحراس غار هغه ځای دی چې د احد په غزا کې وروستی دفاعي سنګر بلل کیږي. کله چې د احد په غزا کې له جبل الرومات غونډۍ معظف غشي ویشتونکي راښکته شول، خالد بن ولید رضی الله عنه چې لا هغه وخت مسلمان شوی نه و، د دغه غونډۍ د شا له لوري پر مسلمانانو برید وکړ او مسلمانانو ظاهري ماتې خو د راتلونکي لپاره لویه معنوي بریا ترلاسه کړه. د خالد بن ولید رضی الله عنه د برید په پایله کې د لسګونو صحابه کرامو له شهید کېدو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم له 7 تنو اصحابو کرامو سره یو ځای د شق المحراس غار ته پناه یوړه. د کره روایتونو له مخې مشرکین همدې غار ته په رسول الله صلی الله علیه وسلم او ملګرو پسې ورغلل او یوه لنډه اما د مسلمانانو پر بریا متمرکزه سخته جګړه وشوه. د همدې غار په خوله کې د غزا پر مهال د 7 تنو صحابه کرامو له ډلې 15 انصار صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې په شهادت ورسېدل او مهاجر صحابه کرام سعد بن ابي وقاص او طلحه بن عبید الله رضی الله عنهما په پوره میړانې له مشرکینو سره جګړه وکړه. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه په دومره میړانه غیږ ویشتل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې زما مور او پلار دې له تا قربان شي، غشي ووله. د غار په خوله کې د افغان حاجیانو لپاره په مدینه منوره کې د مناسکو د مسؤول شیخ عید ولی حلیمي خبرې اورو. دغه ځای کې چې موږ ولاړ یو دې ته شق المحراس ویلی کېدای شي. دا هغه ځای دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غزوه احد کې 80 کسان ملګري د ده د څنګ ملګري په شهادت ورسېدل. د ده د مخ مبارک زخمی شو، رباعي غاښونه مبارکان په شهادت باندې ورسېدل، مخ مبارک په وینو باندې ورنګېده او رسول الله صلی الله علیه وسلم به وی هغه قوم به څنګه کامیابی شي چې د خپل پیغمبر مخې په وینو باندې ورنګاوه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې خواته پناه راوړه. د دوی سنګر هم دغه احد غر و. لله الحمد موږ د افغانستان د مجاهدینو سنګرونه هم په مختلفو انقلابونو کې په غرونو کې وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنګر په دغه احد غره کې و. دې خواته چې تاسې وګورئ دا منظره ډېره ښه ښکاري، هغه جبل الرومات هم معلومیږي. داسې ښکاري ته وایي چې دا د احد د غره له غرونو څخه یوه برخه ده. دې خواته چې دا د خرما او باغونه ښکاري په دغه اوارو ځایونو کې دښمن و، نو طبعا د چا شاته چې غر موجود وي دا مضبوط او محکم سنګر وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنګ په تاکتیکونو ښه پوهېده، نو دلته یې دغه غر شاته ګرځولی، خپل لښکر یې د دې غره مخې ته درولی و د دښمن په مقابل کې. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته راته نو راغی هغه لاندې مسجد الفصح چې و په همغه ځای کې هلته هم څه ډبرې موجودې دي. یو قول دا ده چې هلته یې معالجه شوې، بل دا ده چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی. دلته خو اوس دیوال پکې والی دی، دلته لویه سمڅه ده، څو کسان په دې کې ځایږي. دغه ځای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې غاښ مبارک د دې مخ مبارک معالجه شوې وه. حضرت علي کرم الله وجهه په همدغه غره کې چې لږ مخې ته تیر شي هغه ځای کې یوه چینه موجوده وه، یو د اوبو ډنډ و. د هغه ځای نه یې اوبه راوړې او بیا یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا مخ مبارک دلته ورباندې پرېمینځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې موجود و. لاندې د ابو سفیان او د دوی ملګري راغلل، په کوز ځای کې ولاړ وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی نه لیدل، نو دوی لاندې نه غږ وکړه. تر څنګ یې طلحه رضی الله عنه هم پر بدن د غیشو لسګونه ټپونه وخوړل او د لاس 2 ګوتې یې پرې شوې. همدلته رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری هم ورکړ. دا هغه غار دی چې له عمر رضی الله عنه د ابو سفیان په ځواب کې پر غیر الله د بوتلان کرښه راکش کړه او د لنل مولا ولا مولا لکم حق غږ یې ور واوروه. دا غار د مسلمانانو او مشرکینو د صفونو
د جوړېدو له کرښې تقریبا 1.5 کیلومتره لرې د احد د غره په تنه کې دی چې د سمندر له سطحې 609 متره لوړ دی او له هوارې تر غاره پورې ورختل کم تر کمه 15 دقیقې وخت اخلي. په تیرو 14 پیړیو کې د غار کوم د پام وړ تغییر نه دی کړی، خو اوس یې خوله د سیمنټو په یو دیوال بنده شوې او ورتلونکي نشي کولی د غار داخل ته ورشي. د شق المحراس غار د اسلام په تاریخ کې ځانګړی ځای لري او د حج د مراسمو پر مهال مدینې منورې ته تلونکي مسلمانان خامخا دغه غار ته د ورتللو هڅه کوي. ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو د شق المحراس یا د محراس غار په اړه معلومات واورېدل. له موږ سره اوسئ.